ها سافټویر چا انسټال کړی دی یونیټي انسټال کړی لایسنس نه غواړي نه چې کله انډي ورژن یا لایسنس نه غواړي ټیک ده دا چې د قرباني ورکړي چې رجسټر شي صحیح ده او ټیم سره رجسټر شي بلا شي راځي کړی د ستونزې تاسو کې صحیح د کم انډي ورژن چې دی په موږ سپین کړو انډي ورژن څه څه دی انډیپندنت نو هغه چې کله تاسو سکول غواړئ هغه لپاره صرف د یونیټي کم سایت چې دی په هغه به صرف رجسټر کېږي نور دغه ضرورت نه دی نه چې کله تاسو خپل کم یونیټي کې پرو آپشن چې کوي نه کم پریمیم آپشن چې کوي دا غیر لپاره تاسو له لایسنس ضرورت دی نه نور پری ورژن تاسو هغه انسټالول شي رضوان انسټال کړی دی نه صرف دغه انسټال کړه دا نه پس تاسو رجسټر شي لایسنس بیا غواړي صرف دې لپاره غواړي چې تاسو پرو ورژن ته غواړئ پرو ورژن نه تاسو سره غواړئ بلا ورچ سیل کړی پرو ورژن تم کې یونیټي کولاو مسې چې الیکشن دی پرمه ته موږ څو ورکړو سیکنډ فرست زوړ چې کولاو یو بل مارکر راوړو کنه چک درې ته بزدلې پرون کوم کار نه دی کړی سیده پر موږ شیل کړو صرف موږ ورਵیو کړو بیا د بعض خلک کسانو ډېر کوېسچن راته خو د هغې باوجود چې کوم دی لکه مطلب عقلی کار نه دی کړی کوېسچن خو راغلي وو دنیا څو کوېسچن کړی بلال انډي ورژن مو خبر کړو انډي ورژن هغه کنه چې هغه تاسو سره پری اویلیبل نو د سینې تاسو په هغه کې کار نشئ کولای کار وکړئ کولای شئ تاسو به کوم دی د ډیسکټاپ ته ورکوځو گیم څوک کوي دا د موبایل زو دي کیسه خو بیا ورسته کوي نه د موبایل زو یا د کم ویب سټ سي کنه دا یې نه بعد کار خو تاسو په دې کې مزه کولای شئ پری ورژن کې ٹھیک ده پری ورژن چې کله تاسو انسټال کړئ کنه نو هغه دغه نه غواړي لایسنس ته غواړي صرف دا ده چې یونیټي ته پته ولري چې زموږ سره څونه کسان کار کوي هغې لپاره هغوی رجسټریشن لري ضروري کړی تاسو به صرف په دې کې رجسټریشن کوئ نو رضوان په دغه کې رجسټریشن کړی دی د یاهو په درو باندې تاسو د ګوګل په درو کې دا څه وکړئ صحیح نه بیا د هغه سره دی چې د یونیټي چې کوم اپډیټ سي ټیک ده کیسې به تاسو ته بیا په ایمیل باندې راځي ټیک ده ته څه کوې دا لیکې پرون چې کوم پروجیکټ مونږ کولاو کړی و که نه هغه کولاو صحیح ده چې کله ستاسو سره یو پروجیکټ تاسو کړی دی که نه مخکې نه سیو شوی دی هغه تاسو کولول غواړئ چېرته به ځئ څنګه چې عام په مایکروسافټ ورډ کې تاسو وایي اوپن ډاکومنټ که نه داسې دلته کې اوپن پروجیکټ وایي بس نو دا زموږ سره چې کوم ویزټ دی که نه دا ویزټ راځي دا مونږ ډیزیبل کړی پرون ډیزیبل کړی د کوم ځای نه ډیزیبل کړی تاسو ته ښیم دا کوم ځای نه ډیزیبل کېږي په دې لپاره به تاسو ځئ ایډیټ ته ټیک شو په ایډیټ کې به ځئ پریفرنس ته به ځئ پریفرنس نه تاسو خپل سیټینګ کوئ صحیح ده په دې کې زموږ سره څه دی دا دریم نمبر اپشن نه دی یو بل اپشن دا دی چې کله ستاسو سره پرو ورژن وي که نه زما اوس پرو ورژن دی ټیک ده نو د دې کې دا سکین نه دی دا چینج کولی شي زه دا اوس لایټ کوم تاسو ته مونږ لکه پیدا وشي دا ډارک دی که نه تمام کله تاسو دا لایټ شوی دی صحیح ده لږ شانې ټایم سره واغوستم د هغې سره څه شي دا سپین سکین پې اپلای شي کوم ټیم چې دی ټیک ده دا به په څه ورژن کې دا به پرو ورژن کې صرف صحیح ده ستاسو سره به دا نه کېږي خو ستاسو دپاره اوس پیدا نه کړي تاسو دا انټرفیس ته ښکاره شي دا دویم نمبر اپشن تاسو ته ښکاري آلویز شو پروجیکټ ویزټ که زه سره میګنیفایر یوز کوم نو خبر نه میګنیفایر اوس به ټول ته ښکاري ښه انشاءالله لږ به اسان شي ویډیو هم ریکارډ کېږي ښه ټیک ده یو داسې زوم ښه دی اوس ما او که نه ایډیټ ټیک شو زه خیر ګزاره به وکړو نه پریفرنس بیا په پریفرنس کې څه دا دریم نمبر اپشن ښکاري اوس آلویز شو پروجیکټ ویزټ که دې تاسو نښه کړي که نه دا پروجیکټ ویزټ به سي چې کله هم تاسو یونیټي سافټویر اوپن کوئ دا پروجیکټ ویزټ به په هغه ټایم کې ښکاري اوس موږ چونکې ډیزیبل کړه نو موږ څه وکړو کم مخکې چې به کوم پروجیکټ یوز شوي هغه پروجیکټ به اوپن کېږي بیا صحیح ده
لکه څنګه چې اوس موږ نن کولاو کو خپل یونټي سافټویر کې نه نو چل شو یو پروجیکټ کې الریډي کومو کولاو شو ټیک نه که چېرې موږ غواړو چې څنګه سرسي موږ ته په سٹارټ کې دا آپشن په مخ راځي د اوپن دا نو موږ بس کو پروجیکټ ویزټ ته باندې کوو ټیک نه اوس یار کله موږ دا کولاو نو سره بسې دا ډایلاګ اوپن کیږي فایل اوپن پروجیکټ والا دا ډایلاګ نه دی نو څنګه موږ ته دا ډایلاګ ودوستو اوپن کیږي دا ډایلاګ موږ پرون ایکسپلین کړو صحیح نه یو که تاسو خیال کې کنه هر کله چې تاسو په هر سافټویر کې کار کوئ نو تاسو سره ریسنٹ فایل جنریټ کیږي هغه تاسو کوم استعمال کړی کنه صحیح نه هغه ته موږ سره ریسنٹ فایل صحیح ده نو دلته کې تاسو سره ریسنٹ پروجیکټ تاسو سره چې کوم تاسو اوس د دې نه مخکې یوز کړی دي ټیک نه نو ما په دې کې ډېر شي یوز کړی دي نه تاسو چې کوم فرست پروجیکټ په نوم یوز کړی دا وي نه ټیک شو نو کوم ریسنٹ چې تاسو یوز کړی او په دې کې ښکاري ټیک نه خو کله نه کله به تاسو سره دا یو مسلې چې دا لیست پړک شي ټیک شو یا به تاسو ډونه وکړي یا بس نو دا ریسنٹ پروجیکټ کې به بیا تاسو هغه پروجیکټ نه پروت مثال کے طور پر سو سر پیسے کے پروت ہے پر ڈی کی پروت ہے یا ای کی پروت ہے چې دا کنه تاسو اوپن کوئ کنه هغه به وسوي اوپن اله تاسو دا وایو اوپن اله دی بالکل به تاسو دا براوز کوم ډایلاګ دا به راشي او دینه تاسو هغه پروجیکټ سلیک اوپن شي دا به دا کینسل کوم اسکیپ نو شي دا یو پروجیکټ دی په دې باندې پرون مون کار کړو دا کولاو نو سبو اوپن کچری تاسو ایکسپرت شه تاسو بس کوم نه غواړئ چې دا ډایلاګ زو د ټایم پوری آن کوم او په ټایم باندې کوم آپ کوم اگر پر بتا سکوي دا اوپن کوم ویزټ شي دا ویزټ بس کې دا ایډیټ پریفرنس نه واپ کې ٹھیک ہے او بل می نن سره ټرای کو یو چې کوم څنګه تھیم دی کنه دا چینج کول په کوم ورژن کې او پرو ورژن کې صحیح نه لایټ ته چینج شي بیا بلیک پځي چې کله اوپن شي کنه دا سي انټرفیس دا انټرفیس پر موږ واضح کړو صحیح سره راځه صحیح دس چل لګا نه تو سره لګا دا کنټرول کو ها ویډیو نه دلته سرچ کوم ویډیو دا سره پاس کوه صحیح په ټایم باندې زه ایکسپلین کوم دا انټرفیس څنګه دی تو سره په دا باندې ایکسپلین کوم پرنوم ایکسپلین کړو پاس مې کو ها د کیمرې خپل کلر څنګه سره اب بلو کلر دی ها دا کم ځین چینج کیږي کنه چې کله تاسو مین کیمرې کیږي کنه او تاسو دا سلیکټ کیږي نه انسپیکټر ویو چې تاسو دلته کیږي کنه انسپیکټر ویو دا چې کوم دی تاسو بس د یو اوبجیکټ پراپرټیز کتل غواړئ کنه نو مخکې به تاسو سره په نور سافټویر کې تاسو نو کړی کنه پای کې پراپرټی ډایلاګ دلته کې موږ څه یوز کوو انسپیکټر زه غواړم چې د مین کیمرا څه شي ویډیوز چینج کوم دا چې موږ څه شي ریزلټ موږ پروډوس شي زه غواړم چې دا یو څه موږ سره چینج شي دا کوم بیک گراوند چي زه به څه کوم په مین کیمرا به کلیک کوم چې کله زه به کلیک کوم چرته لاړ شي انسپیکټر ویو ته بلاړ شو اته به موږ ورچې به دې څه چینجز راشي چینجز پکې راغلي دي کنه اوس مطلب دا ډیر آپشنز دي کیمرې مطابق راغله زه کیوب تر راټم ور د کیوب مطابق بیا سي آپشنز دي ور کاری زه کیم دا کیوب مطابق موږ مین کیمرې ته راغلو د بیک گراوند کلر چینج کول وړاندې چې کلم کریکټر ګوري او مطلب ستنی نو خالی ځای دې سره ریپرزنټ کې ریډ ریپرزنټ کې کاری تاسو چې کله زموږ سره پکې یو سیس پروت نه هغه زموږ سره یې هغه خپل لغوانی او چې کله زموږ سره د دې انوایرنمنت نشته کنه مطلب خالی دی دا به څنګه ریپرزنټ کوي دا په دې ریډ کلر کې دا چې کله چینج کول وړاندې دی نه چینج کولای شي ټیک ده بیا موږ کولای شي په دې باندې موږ څه اسمان راولي یا بل څه سیز راولو ټیک ده هغه لپاره بیا تاسو مخکې ځای لګ سبې زګوي ټیک ده نو بس یې نیو تاسو څه کوي کم په کم ځای کې تاسو کار کوئ تاسو سین یو ټیک ده یو سین تاسو تیار کو ټیک ده هغه بیا چرته تاسو کوئی گیم بیا گیم دې پرون موږ سین تیار کړو تاسو دې ته وګورئ کنه خپل سین تن مو دی دا فرست سین موږ تیار کړو په ویډیو کې شته ها دا کمزور چې اوس کوم جوړ کو دا موږ نه سیو کول ورته نو ډونټ سیو نو تاسو وګورئ کنه واسطه دا مین کیمرا د اوس په دې کې ښکاري تاسو مین کیمرا اوس صحیح دیوال ته دا کوي پوینټینګ کوي کنه دا په دې کیمرې زګو ته وګورئ کنه کیمرا کې دا ښکاري زم په گیم کې اوس پورې سونه آبجیکټس دي یو دا کیپسول پروت دی ټیک ته یو سره کیو پروت دی کیو موږ څه کنورټ کړو وال ته کنورټ کړو د دې لپاره موږ سیل کړو د دې لپاره موږ چې کوم دی یو میټیریل کریټ کړو ٹھیک چې کله موږ کلر ورکو ټیک ده یا موږ ورکو ټیکسچر ورکو په دې باندې موږ خبره کړو کلر او ټیکسچر څه ته کلر ساده کلر شو بلو ریډ دا کلر دي نه او کله کله موږ وړو کنه چې زموږ د آبجیکټس چې دي دا یو ریل آبجیکټ ریپرزنټ کوي دا غیر بار موږ څه کو ټیکسټ یې لګاو دی نه
टेक्स्ट में मुंग परून कळो नन वाजी हुकुम बिया सही ना देवाल द फार्मासियल कळो ब्रेमान जमा सर पर 3D में सब पिक्चर पर आतो थी जल्दी गेम दादा सुद्धा फोटोशॉप नहीं होतो सुर रखा थे दादा सुद्धा कतल वाले तेरे बारे दोस्त कोई तस वाले रकम से पोते राइट पे पति के जल्दी किम शो इन एक्सप्लोरर वाले शे और दिन अलावा एसेट तबलार से एसेट नम शो इन एक्सप्लोरर वाले कम ऑब्जेक्ट चिता सेलेक्ट कड़ी अब दोस्त से बोलो शी बड़ा एक्स्ट्रा की बोलो शी दा संगरे कम से की पोते दारी दोस्तों दाई आम पिक्चर दी नो ददियन दोस्तों दा पता लगी है दादा अब्दुर्रहमान पिक्चर वे सीधे आम तस्वीर वे ये आज हमने अब्दुर्रहमान और दा इजहार पिक्चर वे ना अमुंग अगर इस्तो और बदी देवाल बनी अप्लाई करो बदी क्यों बने सिर्फ से करो इज अ मटेरियल अप्लाई करे नो मटेरियल चिकल हम जोड़ो ना मटेरियल ते सिर्फ न्यू वाले हो बदी वाल की हम करना देखिए राइट में क्लिक हो सही है और सो क्रिएट तो समझ क्रिएट किसो मटेरियल लगाता कैसे ना करे था दी मटेरियल लगा तो गिनूं मारे सपोज मुंगल नंबर को रेड या जो जमा सारा पिक्चर बगी या बनी वो पे कम पा विंडो की कम खपल दूसरा ना फ्लावर ना जो फ्लावर रिप्लाई हो सही है फ्लावर वाइब्स द मटेरियल तैयार छो बस कम वाला से कलर दे लम कलर बद कम से और कोई की दा करिए था मेन कलर चली कले दे दहर यूसेस चिकला मुंग मटेरियल मुंग रवास दा गेम प्रॉपर्टीज ता हम चरता न गुरु द इंस्पेक्टर न गुरु सही ये तो गोरे कलर में रवा बस जो वेलकम कलर को सपोज सुर वर सुर तैयार छो नहीं तैयार जमा पोजीशन तो सब पता संग को ठीक शो दा क्लोज कम और दा रेड शो का ना रेड दे सिर्फ दा ड्रैग कॉल बॉडी कम ऑब्जेक्ट पॉइंट से अप्लाई कॉल बॉडी है ना पाए बस के ये दा ड्रैग है खुदा कम व्यू की दा बस गेम व्यू की नहीं की है गोरे दे चकला ड्रैग को और बगी व्यू के मोदे तो अप्लाई को ना सही लगा ब्लैक वाला ऑप्शन दा सीधा ब्लैक के वो चकला जो गेम मोड की है और सको नहीं दे अप्लाई को ना गोरे अप्लाई शो कदा जोड़ा छे बस पिक्चर हो गई है ना सिर्फ बस हो गई खपल यूनिटी दबा आगा पिक्चर रा वाले ठीक है नो यूनिटी द पिक्चर वाले में मात्र माय पिक्चर्स दी जदीना तस्वीर से करा लम जिदा सब सारा टूल्स अवेलेबल सब कांसेप्ट टूल्स जे बदी बन तो हर पिक्चर की लेके वाले है दे पिक्चर में रवा बस कम सब प्रोजेक्ट फोल्डर चे आगे ते हेल्थ के पड़े ट्रैक के मुळे छे ठीक है और दिल तक नवतम रवड़े छे इंदा पोवाल डायरेक्ट ट्रैक के आगे ठीक है पिक्चर रहेगा जैसा को दा पदी मटेरियल बनी तो हम वॉल मटेरियल देगा ना करी था सिर्फ बस कम याद दी सेलेक्ट नम चेंज को ना सेलेक्ट करी था दी नम चेंज को ला छम दिस सेलेक्ट का और बड़ा आसान तरीके था ना यूनिटी पर ड्रैगिंग के तकड़ा तो सब को बोले ड्रैगिंग मत कोई और हुई की वजह ड्रैगिंग बनी ठीक शो वो दा का मटेरियल तैयार शुदा है द मटेरियल सब वापस दे दे को आपला वर्क अप्लाई शो नो द कांसेप्ट था देखने चिता सो यो एनवायरनमेंट जोड़ो भाई देखो मलाकन इंडस्ट्री जोड़ो या हरियो दे नागे पिक्चर पर आवाज ले क्यों पिक्चर बोलू बस है आगा बस के भाई ऑब्जेक्ट मानी अप्लाई के होमुंगा परून दा खबरम कडे बची यूनिटी जोन सर सरे दा दोन रिच मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ने देसी ना जक बता सो नूर तो जाए कोई चों के दी डेर ज्यादा दवा वाले छे मिसाल के तौर पर टेस्टिंग में खलक दलते के खलक सेटिस्फाइड के ना कल ये सॉफ्टवेयर का ओपन के ना अगर टेस्टिंग को जो बदी की कार की के ना मधी वजह से के दा का सब फाइव प्रीएम्प्टिव ऑब्जेक्ट्स दी और फिर दी है ना कता सो बोला हुआ तासो कॉल वाले के ना चलता बताएं गेम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट अदर वीडियो रिकॉर्ड की थी ना दा यो क्यूब दे यो स्पेयर दे कैप्सूल दे और सिलेंडर और प्लेन दे मौसम ख्याल जूम ऑफ शो है देखे ना हमारा को कार बेकी हमारे गन्ने बोलने जो को गुजारा गई चिकल दा सो यो ऑब्जेक्ट रेसल वाले से जब रहमान वक्त क्रिएट होगा ना अच्छा तरह का क्रिएट अदर अभी अदून सरदा ऑब्जेक्ट्स थी क्यूब स्पेयर कैप्सूल सिलेंडर नुमुंगा परून द दीवाल बारसल क्यूब रागस्ते हो देखो और द क्यूब नु दीवाल जोड़ करा नु दिस 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर किसी दा शेप्स पता सो रख ले दा बजे कंदे मॉडिफाई कर दाखन से जुड़ी ऑब्जेक्ट्स जुड़ी किसी ना तो सो स्मार्ट द हुए जे द दे कैप्सूल न कम ऑब्जेक्ट तैयार छी कैप्सूल मान को सही तो सकर कैप्सूल ना कैप्सूल की कंडीशन करी उस दा घटवाल गोड़े के ना दीन घटी किसी ना बस सेलेक्ट कर दे करे दा कैप्सूल ले
ड्रम ټیم جوړیږي ټیک شو یا په گیمز کې نه دی آیل ټینکر گیمز ټینکر چې کنه دا کا دینه جوړول شي بس دا کې غلغره واخلې د نیټ نه پکچر را واخلې ټیک شو آیل ټینکر هغه څه کوي په دې باندې ریپلای کوي دا به څه کوي آیل ټینکر کوي ټیک نه خدا چې کوم دې ساوس لپاره ان اپ نه دي تاسو بچرته دی ماډلینګ سافټویر ته دی ماډلینګ سافټویر کې کوم دې تاسو چې لګ خپل باندې چې کار شروع کړئ کنه هغه ډیر ایزي بیا به څه کوي تاسو خپل ماډل چې هغه خپل باندې کوم دې جوړول شي خپل اړې چې کله تاسو خپل باندې ریپرزینټ کوئ په یو سافټویر کې بیا تاسو مزم درکې نو چې کله تاسو آبجیکټس کریټ کوئ په یونټي کې بیسیک آبجیکټ د کوم ځای کریټ کیږي گیم آبجیکټ کریټ ادر ټیک شو او دا یو څو بیسیک آبجیکټس دي دا چې تاسو کول غواړئ په بل طریقه باندې کنه دلته کې وګورئ دا ښکاري ته کریټ په دې کې وګورئ دا نه دی دا کول غواړئ کنه آبجیکټ کریټ کول غواړئ ټیک شو بیا لګره پر هرای ریکو تر راځي دلته کې کریټ ته اوس دا ښکاري کیوب سپیر کیپسول سلندر او پلین ټیک ده مونږ وسکو یو پلین کریټ کو پلین سره سره ریپرزینټ کوي زما ریپرزینټ کوي ټیک شو زه پلین کریټ کوم ښکاري دا پلین کریټ شو کنه دا پلین څه کوم غټو ما ټیک شو دا چې دوه نه غټو ټیک شو ښکاري ټول دا زموږ څه مخ شو اوس موږ وایو زموږ کریکټر څه شي دا چې کله اوس موږ دا گیم پلی کوو کنه تاسو به څنګه ښکاري به گیم موډ کې داسې به ښکاري ټیک شو داسې به ښکاري مطلب کیمرا زموږ سره سټیټک کیمرا ده صرف هغه یوز کړي ته فایندینګ کوي او نور نه کوي او موږ څه غواړو چې موږ به کې د هیومن په باندې وګرځو صحیح نه څنګه چې انسان ګرځي کنه دا باندې وګرځو هغه لپاره موږ څه کوو زه بورډ ته شفټ کېږم چې دا خیر د ویډیو چلی ٹھیک شو دلته ګورئ ها چې کله موږ داسې دا وکړ دی فنکشن کنه چې موږ دې څنګه چې یو فرست پرسن شوټر دی نه یو سړی شوټینګ کوي کنه او هغه باندې سین کې ګرځي کنه په دې انوایرنمنت کې ٹھیک شو چې موږ هم دغه څه وګورو دا لپاره موږ څه یوز کوو کریکټر کنټرولر وګورئ نه کریکټر کنټرولر کریکټر کنټرولر څنګه دی چې موږ سره یو آبجیکټ چې دی هغه موږ سره مثال کے طور پر دا کیوب ولې لري موږ څه کولی شو د دې موږ کریکټر کنټرولر جوړول شي او دا وسه کوي څنګه چې د کیمرا په سره یو دی وګرځي په دې سین دی نه فلحال به دې شوټینګ نه کوو تاسو مخکې راځئ دی باندې تاسو فایل مې کول شو په کومه مارګ ولې ټیک ده کانسپټ پسې د کریکټر کنټرولر کانسپټ دی نو زه چل کوم کوم زموږ یونټي سافټویر چې پای کېم صحیح ده زه په دې کې هم ټیک شو زما سره کریکټر کنټرولر پکار دی مالا کم کریکټر کنټرول پکار دی خدا هغه کم زموږ سره چې کوم دی په یونټ کې موجود نه اگر پر موږ څه کو ایسټ پر اول دی نه زموږ سره هغه ایسټ دی تیار دی په راځي په یونټ کې اگر پر موږ څه کو په ایسټس په کلیک یا به کوم دی بهر کلیک او دلته کې به کوم دی چې کله دې کې یو فولډر باندې کلیک کوم هر یو فولډر چې یو بل تاسو خپل ول جوړ نه کړئ امپورټ پیکج به وای ټیک شو او چې دلته کې تاسو ګورئ کنه دا کریکټر کنټرولر نه په دې به کلیک کړئ د دې سره به سره شي دوه قسم کریکټر کنټرولرز به راشي یو ځل سره سي فرست پرسن دی یو ځل سره دی دې ته تاسو ګورئ اسټ څنګه واسه چې کله دې راشي کنه دا یو امپورټ آپشن به راشي تاسو دې وګورئ دې امپورټ په کلیک کړئ موږ کلاس نن نظر شوی موږ بیا خپل کار کنټینیو کوو دې وګورئ دی وسو سره سره ولي سنور اسټس راول چې تاسو به خپل گیم کې یوز کولای ټیک ده موږ له یو اسټ په کار چې موږ شروع کو موږ په کې څنګه گیم موږ پلی کو ټیک شو موږ به ګرځېدل شو دوه سره سره کیمرا چې دا سټیټیک ټیک ده موږ څه کول وړم به ګرځېدل وړو دا سټانډرډ اسټس راغله کنه دغه وګوره کریکټر کنټرولر پښته یو دغه سره تھرد پرسن دی یو فرست پرسن موږ له څه په کار دی فرست پرسن په کار دی دا چې کله موږ اکاونټ چرته بزو دی ویو ته بلوړ شي نه بیا څه کوم دا فرست پرسن به صرف راوخلم ډرای به کوم دا چې کله دلته کې ډرای کم کنه او دلته کې څنګه کېدم دا به شروع شي هایرارکی کې په خپل باندې کریټ شي دلته کې را لګنه فرست پرسن کنټرولر یو صرف دا یا ساتي چې کله دا تاسو دلته کې راولئ دا په یو سیس کې دنه نه دا وره د دنه نه د لپاره مو ته زما او مو ټول چې راخلم هغه ته مونږ ترانسلیټ تورم وایي صحیح ده نو داغه چې کې وس زمانه هډن نه په کار کې شارټ کټ استعمال کوم صحیح ده شارټ کټ زه تاسو ته وایم دا سره څه دی ای دی ټیک دا دبليو دی دا لپاره صحیح ده تاسو په دا برا کول غوړنو په کوم ایکسس باندې وای ایکسس نه ورکوم ٹھیک شو
تاسو ته وګورئ کنه کم یو موډ کې پراپرټي کې دې وایي زم سره څونه سلور فوټه سلور میټره دا سره دا برابر ٹھیک شو نو کله لاندې زمکه چې کوم دی او د په مس کې فاصله دی بس کې لاندې ورورځي ټیک دی او ټوپ کوي تاسو ته وګورئ کله گیم ټیسټ کوي کنه ټیسټینګ د لپاره موږ شو وګورئ چې دا هغه له ورکوټي وو یا میکسیمایز انته ته باندې خو وګورئ دلته کې زم سره کوم په گیم موډ میکسیمایز ان پلیس چل کې چې کله دی پلی کیږي نو سره به دا سین میکسیمایز کیږي ٹھیک شو دې ته وګورئ تاسو سره کوم نه کریکټر تاسو وس د خپل گیم کې څه کې ګرځېدې شي نه ای بالکل په کیبورډ باندې بغیر خو دې لپاره بوس مزه نه کوي زوم نه دی نه اول به زوم ختم کړو زوم چې ختمو سره وو شارټ کټ مارک کېشته لاندې ورځ کنه شي دا به 100 په اپر اوس کوم کنه وسه تخری دا زوم سره گیم یو دی نه دا زوم سره سپورټ هغه کم پلین چیرې پلین کو تاسو په دې کې په ماوس باندې ګرځېدې شي کنه په ماوس نه په کیبورډ باندې سوري دلته کې زوم سره سپورټ دی ته وګورئ دا سلندر پته دیوال په چټو دیوال کم دی لاندې مت نو ورته دی تاسو دې ایریا نه راځي کنه بالکل د هیومن بیهیو کې لاړو ورته روان دی ها کړی دا اغاز یې کوزي لګره ورته تاسو له تاسو ته پرسن کنټرولر په تر څه کولای شي په خپل سیم کې ګرځېدې شي سیم سب سره په الحال صرف یو دغه پروت دی پلین پروت دی ٹھیک ہے वो ګرځېدې شي په کې تاسو ٹھیک ہے دا غیر لپاره پس پرسن کنټرولر چې کوم دی دا پس کمیونټي ان ډي ورژن چې دی پای کې دا شته زی نه کله یو آپشن دی یوز کوم چې په پرو ورژن کې په تاسو ایکسپلین کوم زی نه په الحال دا سره په ان ډي ورژن کې شته دا څه لکو چې کله تاسو گیم پلی کو تاسو په دې کې ګرځېدې شي واسه مخکې به سره یو سټیټیک کیمرا و یو طرف ته و مونږ چې دې خورا شو کنه زه ګرځوم کنه موس ما تاسو پته نشي دی الک شاته راته وړي بدونه نه دا اوس موږ دې سین جوړ کوجا کوم ته پته نشي کوم ځای زه په روز باندې ګرځېدې شم صحیح ده صرف دا چې زه یې خطر نه شم دې سره به تاسو یو بل اپشن کلیر شي خو مطلب دا چې تاسو په دې کې اوسه کې ګرځېدې شي ټیک ده د فرست پرسن کنټرولر په تر باندې ټیک ده مخکې مونږ د گیم سین ویو کې لګیاو کنه مونږ دا یو اپشن یوز کړی دی نه ته مونږ سوای گیم اوورلې ټیک ده دا کوم اپشن باندې ما ماوس لګولې دی کنه اوس بیا نه ښکاري زوم به وو ها ملټي میډیا چې یو کلاس فون شروع کې اوس مغه نن بد نصیب دي برداشت کوي نه دا ښکاري ده دی ایکن ته مونږ سوای گیم اوورلې دی به مونږ ته څه کوي ग्रेड वाव کوي او ग्रेड 1 کې ټیک شو خدای نه علاوه کړی دی چې انوایرنمنت لګیدلی کنه انوایرنمنت څه ته سکای باکس ته وایي نه لکه تاسو ګورئ کنه دا بر اسمان ني چیر شافه دا نو سره سکای باکس ته نه نو اوس کله تاسو دې وګورئ گیم تاسو پلی کې په دې سکای باکس نشته تاسو چیر شافه وګورئ کنه سکای باکس نشته نو که سکای باکس تاسو ان کول اپ کول وړ دا اپشن مکوئ نه دا به چې سکای باکس ته نه سکای باکس راوړل غواړم چې هغه برابر چرته زما ایډیټ تا بیا به دې یوزر سره रेंडरिंग सेटिंग में थी ना सही रेंडरिंग सेटिंग की दे तो स्लॉट से ना द स्काईबॉक्स से तकारी मटेरियल तो स्काईबॉक्स से सोच रावले ना चूंकि मुंगा पल गेम चेक स्टार्ट हुआ तुम सर एमटीयू न स्काईबॉक्स आगा कम एसेट छी आगा में मौजूद प्रकार चमु सो कोल आगा इंपोर्ट को सही ना अगर बार राजा चल रहा है ये एसेट्स तक ना राइट क्लिक कम इंपोर्ट पैकेज और दिन में बसवाऊं स्काई बॉक्स से ये की मुख्तलिफ किस्म की शपा दशपे वाला ورځ वाला خدا به سکی کې امپورټ کیږي چې کله امپورټ شي تاسو بیا خپل ټرای کړئ چې ډایلاګ راشي امپورټ کوی لګ ټیم بخلی زمونږ دا کوم گیم انوایرنمنت دا موږ لګ انټرېسټینګ کو صحیح ده دا غیر بارا موږ څه کو स्काई बॉक्स ته اټ کو چې لکشتي کریکټر ته پته ولګي چې استان کې څه پر اسمان نه ٹھیک ہے وزم سره اسټس راغلی ها چته بل شو ایډیټ تا रेंडरिंग सेटिंग बिया चलता रेंडरिंग सेटिंग आ हो गोट की ठीक है ये अनुसार सर स्काई बॉक्स यदि ना मटेरियल चिकल लगे पदी मन आइकन मन क्लिक के ले क्लिक को म जमा गुडी करने जूम पे कम दे कम का ना
لکه څه ډیزیبل کنټرول ماینس شاباس کنټرول ماینس ها خاصه صحیح دا تاسو ښکاري دا میټیریل د دې ځای کې چې کوم دي څه کېږي سکای باکس میټیریل چې تاسو کلیک کې وخت نه کلیک کړئ نو دا ډایلاګ به راشي دا دویم ډایلاګ تاسو دې زوم کوم څه ووم کنټرول پلس कंट्रोल फंक्शन प्लस होगा ज़ख़ीर देने की शॉर्टकट नो वो गोरे नोट है हाँ इससे शॉर्ट करते हैं मैग्नीफायर बस मुंग नहीं जगह पर क्लास के मुझे इस जगह यूनिटी हाँ कम जिक्र आ गया डायलॉग चिकला मुंग पदी पानी क्लिक करना दा राशि जूम सरा ठीक है हुक्म तरफ तीदी सेट तब होगी नो अशोक के जूम सरा डेढ़ दिया जूम कर जूम तो पता नहीं लगी सर तो पदी के मुख्तलिफ किस्म इधर सोतो गोरे कहता से पन्नेम मानी कॉल वाले कहने से पन्नेम मानी दोस्तों पता लगी वो ले उधर सरे सनी वन में ठीक था दान वर वाला सीन है जुबा सनी वन को लाओ कम इधर संगारे ठीक है दाम अप्लाई को दे दो गोरे अप्लाई शवे देगा ना वो चिकला था सो पल गेम मुख्तलाफ शेगा ना तो सरकारी सनी एनवायरनमेंट का ठीक शो कहता था डिसेबल कॉल वाले इंस्टेंस तो बजे सीन व्यू तो बजे देने बड़ी डिसेबल की ठीक शो ताकि जल्दी ज्ञान के ना वापस आंची उसे जो बस प्ले गेम प्ले कम तो सब पसंद करी था गेम प्ले कोई तो बार बजे वो कावर कम दा जूमिंग वापस आओ कम से देखें ना की बस है नमाज़ हैं चिकन दे पता सो वहीं दे पदे वहीं दे मतलब ये माता शॉर्टकट मार के सीधा जाकर अंदर आएगी दे देंगे हाँ गेम मोड की होगा ना मैक्सिमाइज एंड प्ले कारी देता हो तो ता करेक्टर चिकर जी के ना देता सब कारी चर्चा फिर आसमान कारी बस वो इधर उसी ने द लास्ट प्लेमेट पर कारी दादुम सरा प्लेन में कह दिए ना दिया ख्वाकी की देव से की पता कि बिल्कुल द इंसान तो दे वो भी नहीं दिया बस कि खत्म हो दी ठीक है हाँ दे ला बमंग एनवायरनमेंट सेट को ठीक है एनवायरनमेंट तो बराबर बता सको इलेक्शन में टाइम पर क्या खले ठीक है पर यूनिट की खपरम से हम दे दोन ऑप्शन थी चमंग बदे की सो ये जबरदस्त सीधी जोड़ ठीक शो जचे जंप फॉर्म स्पेस फॉर्म बोलते हैं दे जंप हुई ठीक शो वो सब सुराश है ना कम देखो सीन तावी है ना तो दिखला से वर्णिदेश है देव से कम में जोड़ खाते हैं सब इंसान जोड़ खाते हैं ठीक शो दा भी हम ऑप्शंस कंट्रोल कर देव बसों दंग जगी बने जी हमने नवर खीजी ठीक शो पगार बदे और खीजी करना ठीक शो या मुंगो जो कसे कम ने सुपर हीरो है ठीक था अगर से के बाद देव ने वनी मर खीजी है ना यदि ऑप्शंस हम सको कंट्रोल को तब सल्ला के रिव्यू यूनिटी के मुंगा एनवायरनमेंट सेट को ठीक शो और एनवायरनमेंट के कलम सेट को अगर हमारा पाई के चिकल भी हम नेविगेशन को मुंगला सब का कैरेक्टर कंट्रोलर का कारी नो पे यूनिटी की ऑलरेडी दो किस्म कैरेक्टर कंट्रोलर दिया गया मुंग इंपोर्ट को अगर बार बस को एसेट पे इंपोर्ट को ठीक शो एसेट से इंपोर्ट करे आगे उधर की कारदारी जितना कम हायरार्की व्यू दा सॉरी प्रोजेक्ट व्यू जिदा आगे ना रावले ये तो सरदल तक एसेट सारी बरांगे यू अदीन हम इंपोर्ट पैकेज ऑप्शन दे रही है कम ऑप्शन सिलान दिया अगर मैक्सिमम चिकन दे और बरंगी ठीक शो तो ये तक मीनू ना कार को या रगना कार को तो से कम आसानी लेकिन पर मुंगा शो इन एक्सप्लोर द कम से ना करो ने एसेट मीनू ना ठीक शो मुंगे चिपी के लिए मुंग सो को ये एसेट को जन सब कम जिक्र होते ठीक ना बस मात्र सिलेक्शन हुई गया ना शो इन एक्सप्लोर में मात्र बदे सारा वाली डायरेक्शन मुंग तो पला हुआ जब कम डायरेक्ट एकदम प्रोजेक्ट के कार्य था एसेट्स और लाइब्रेरी एसेट्स कितना सो कर पैसे कितना सो ऐसे ओ पंके मटेरियल पे कितना सो मुंग दब के मुंग जोड़ कर कौन सी मटेरियल ये भाई के वाल के सही जाए उसको तो जरा बताती ठीक ना नन मुंग से उसको बेसिक चिकन प्लेन में उसको हम गरजे दो पर कुछ पते मैंने कस गरज थी ना उस पते मैंने तो सब कॉल वाले मटेरियल पे कॉल वाले और कवर है ना मटेरियल सब के दजमा की मटेरियल बस सही चाहे रोगर पर नेट पानी में दुनिया में लगी थी ना या जी हमने 50 सोक द ऑटोडेस्क 3D Max यूजर है ना नो पर 3D Max के फल से मटेरियल लगी थी और कम से कम प्रति प्रोग्राम फाइल्स सॉरी ऑटोडेस्क अब दाइजों सर से ये बेसिकली पिक्चर्स थी ना हाँ आगे बताता सर स्पेशल मटेरियल अब माँ मैप्स पाई को वो सही ना मैप्स फोल्डर के सर मुख्तलिफ किस्म दी ना वो ज़्म की लमूला पकड़ रहे हैं ना आगे तो मुझसे वो कंक्रीट हुई बना कंक्रीट वाला तो कंक्रीट के पिक्चर रख ला मुझसे चीज़ यूनिवर्सिटी में लगा रहा है जैसे ना तो मेरा वाक़ उस पहले यूनिटी में ड्राइव सही है वो बकम मोड की पकड़ दीजिए हम हाँ दाब है गेम बख्फल स्टॉक हम ठीक शो
دی میټیریل فولډر ته لاړم دا مونږ پرون د دې پر فولډر جوړ کړی مونږ سوي دا ویډیو چې تاسو دا پریویس ویډیو به وګورئ دا تاسو خپل وایي د دې لپاره مونږ جوړ کړو مونږ چې زموږ هر څه سي ارګنایز فولډر مونږ سره دې لپاره جوړو مخکې وال وزر وال یو بل فولډر جوړول غواړم چې پای کې څه سٹور کوم نیو فولډر او دې څه وایم فلور وته څه ده موږ دې څه وایم ګراوند کنه ګراوند وته موږ ٹھیک شو ای ګراوند کو څه کوم دا پکچر ولا ډرایو کوم ګراوند کو تاسو دا یو پکچر نه دی دا یو صحیح دی کنه دا نورم سره دی دا یو سره جی پی جی ایم ایچ دی نور به څه نشته سو فوټوشاپ باندې خپويږي نه لري ولې وس د خپل ایریاز نه کنټي د خپل ایریا به سو وړي په کار چې د لپاره یو بل میټیریل کریټ کوم انا میټیریل خو نه اپلای کوم کنه زه په دې میټیریل کې په ګراوند کې ټیک شو سو وم کریټ میټیریل دلته نو ورکوم ګراوند زموږ دا میټیریل چې دی کنه په دې باندې صحیح اپلای کول غواړم دا به اپلای کول غواړم صرف څه کته دا ټریک ہے اپلای شو و دا خپل میټیریل څه کا راوخله په دې باندې ور اپلای کا او تاسو کله خپل کریکټر ته ګورئ کنه تاسو کریکټر څه دی په یو خین انوایرنمنت کې ګرځي دا مطلب دا چې تاسو لکه خپل سکلز جوړ یوز کوئ نو سره به په گیم کې به ریئلیټی پیدا کیږي شو تاسو ورته چې دا تاسو دا کم اینډ سی دا تاسو ښکاری دي نارمل چې کوم کریکټر یې خپل اینډ 2000 راخکاری دا کوم د انوایرنمنت دا اینډ سی کنه نو تاسو د خپل انوایرنمنت لګټ کې دا بیا ډیره مزه کوي ٹھیک شو زه راخم دا کیوب سوري دا پلینو د دې ځای کې تاسو سکیل کولای شئ پرنو مونږ ویلو چې کم انسپیکټر نه او کتا سو یې مثال کې تر غواړي دا زموږ سره د کم یونټ چې کنه دی یونټ بای ډیفالت کوم یوز کیږي میټر یوز کیږي نه نو کتا اوس دې ته وګورئ کنه د ایکس ونه دی 3 میټر او سره ٹھیک ده تاسو زه غواړم چې دې سونه شي د دې ایکس زموږ سره 100 شي دا 100 شو بیا چې کم میټیریل هغه به مې افیکټ کیږي نه او زی سونه کوم زد هم 100 کوم ٹھیک شو او وای چې کوم نه مال دونه نه فکر وای څه مطلب دنګوال ٹھیک شو زه ورکوم دا یو فوټ برابر دی یو میټر سوري تاسو صاحب پلی کوي کنه بل گیم ګوره یو خدا خبره تاسو کوم پس کا پرسن کنټرولر شي په دې کې دن نه دی ته ګوره تاسو پس پرسن کنټرولر شي کوم دی کنه دې ته ګوره نه پس پرسن کنټرولر دا کیوب دی ټیک دی خپل ځای باندې لا اوس صحیح دی تاسو ځکاري دې تاسو ورس ګرځوي کنه خو سره بیا چې هغه کوم میټیریل چې هغه غټ شو کنه لګ دي تاسو په دې پلاو دی ګرځي وګوره دا تاسو کوم سین چې دا غړلې دي هغه خراني یې جمپونه پکې وایم نه شاته ها خا پرون موږ چې کوم دا خبره کړې و کنه چې زموږ سره چې یونټی دا د سره ټیب مینو سي پدې کې سره ټیب څه ته یو ټیب لکه دا سره سین یو ټیب دی از ا هول یو سیستم سره ویو وایي دا سره یو ویو دی ٹھیک نو چې کله مونږه په انوایرنمنت کې کار کول غواړو هغه پر بچته سین ویو ته ځو ٹھیک شو چې کله مونږه هغه ټیسټ کول غواړو چې دا څنګه ښکاري گیم ویو ته ځو او بیا کله کول غواړو نو پلی کولی شي نه او میکسیمایز ان پلی به څه کار کوي چې زموږ سره فل سکرین باندې د دې نه علاوه تاسو سره یو بل شارټ کټ خیم هغه دی چې تاسو په یو سین کې تاسو هغه چې کوم دی څه کوي دا کوم تاسو په ډیولپمنټ رنګ یو بل یوز کولای شئ لپاره دې لپاره دې سیستم سره ویو پورټ وایي څه وایي از ا هول دا کوم ویو چې دی کنه چې په کوم ځای کې تاسو کار کوئ نه تاسو یو ویو پورټ ویلې شئ ٹھیک شو نو دا زوس غټول غواړم د خپل ویو صحیح نو سبا کوم سپیس کوم ټیک شو نو په سپیس باندې تاسو غټولې شئ کچولې شئ تاسو یو سم مینجمنت کوي کنه او اسسټنټ نه غوړي طریقه باندې پاسانه کوي شئ ٹھیک نه تاسو به تاسو پر خپل نه سکرپټینګ کړئ سمون نه کړئ تاسو چې کله دا ویک واخلئ ټیک شو تاسو به کوم نه اندازو شي تاسو نه زبردست گیمز جوړولای شئ مونږه د یونټی کم خپل بیسکس هغه ابجیکټس هغه یوز کړل ٹھیک شو هغه سره زموږ یو زبردست انوایرنمنت تیار شي نه بیا زموږ سره نور سکیلز دي نه تاسو دې ته ګورئ د فرست پرسن کنټرولر دغه سره دا ګرافیکس دي نه دا ګرافیکس کوي دا تاسو چینج کولای شئ نه دې وجه تاسو خپل ټوپک یا مطلب خپل کریکټر مور کولای شئ دا سره بیا سي بیا هغه چې شوټینګ کوي دا یو په سکرپټینګ تھرو باندې ٹھیک شو وربیو شو لګل ها او هایرارکی ویو بار کې موږ پرونو خبر کړو چې هایرارکی ویو څه کار کوي زموږ سره دا سین نه دی
دا سین به زموږ سره دی چې ایکسپلور خو پېژنئ که نه څنګه چې تاسو موبایل کې ایکسپلور یوز کوئ ٹھیک شو زموږ سره دا سین چې کله موږ ایکسپلور کوو غواړو چې په دې کې کم آبجیکټس دي لکه دا به موږ چېرته راځو هایرارکي ویو ته ښکاري ده په سین کې زموږ سره یو کیپسول دی بولم کیپسول دی یو کیوب دی یو ډایرکشنل لایټ دی که دې پلین له موږ نومونه ورکوو نو نومونه به څنګه ورکوو دې ته به راځو کم انسپکټر ویو چې دی په دې کې به نوم ورکوو دې کې به څه ورکوم ګراوند ګراوند او خو بس پلین په خپله ونیو نو اوس په دې کم تاسو زوم کېږي نه تاسو چې تاسو ته ښکاره شي دا درته ښکاري دا زموږ سره هایرارکي ویو دی نه اوس تاسو ته پته لګي چې دا پلین زموږ سره څه ریپرزینټ کوي ګراوند ریپرزینټ کوي نو تاسو نوم ورکړو دې نور هم تاسو ورکول چې دا کیپسول او دا کیوب دا نومونه هم څه مینینګلیس دي ټیک ده چې اوس لکشن ته زیات شي بیا به تاسو نشئ مینیج کولی نو هایرارکي ویو څه کار کوي په دې باندې کلیر شو تاسو په دې هایرارکي ویو کې څه کوئ دا زموږ سره سپوز یو گیم دی پای کې زموږ سره 100 آبجیکټس دي ٹھیک شو صحیح ده او تاسو به اوس کول غواړئ چې هغه یو آبجیکټ سلیکټ کړئ هغې لپاره به تاسو سرچینګ کوئ په دې کې ٹھیک شو د سرچینګ لپاره دا آپشن درته ښکاري ما چې کوم چې کلیک کړی په دې کې به صرف د دې نوم لیکئ جی آر چې ما ولیکو نو صرف ګراوند دی سلیکټ کوم چې کله موږ سلیکشن کوو په دې طریقې به څه شي اسانېږي به صحیح ده بل تاسو پروجیکټ ویو ته وګورئ پروجیکټ ویو کې زموږ سره فزیکل چې کوم ایسټس زموږ یا په دې کې پراته دي لکه زموږ سره اوسه پورې څونه دي دوه سینز موږ یوز کړي سینز زموږ سره دلته کې پراته دي ٹھیک شو د دې علاوه موږ ګراوند یوز کړو نو ګراوند هغه په څه کې پراته دي په میټیریل کې پراته دي کوم میټیریل ټول زموږ سره فزیکلی پراته دي او دا څه زموږ سره فزیکل دی خو زموږ سره لاجیکل دی ٹھیک شو نو چې کله مونږ سکار کول غواړو چې هغه فزیکلی ټیک شو لکه مثال کې تر مونږ سره امپورټ کول غواړو نو هغه پر مونږ چرته دلته کې راځو او په دې کې مونږ سره کریټ ته او د مزه خبره ده چې دلته کې کریټ ته ټیک شو او په دې کې تاسو آبجیکټس کریټ کوئ گیم آبجیکټس په دې کې مونږ چل کوو ایسټس کریټ کوو ټیک شو او بل دې علاوه زموږ سره سریبل ویو انسپکټر ویو دی انسپکټر ویو کې زموږ سره زموږ کم گیم آبجیکټ دی صحیح ګراوند زموږ سره گیم آبجیکټ دی ٹھیک شو زموږ کم کریکټر کنټرولر زموږ سره گیم آبجیکټ دی کم سیس په هایرارکي ویو کې راځي زموږ سره گیم آبجیکټ دی د گیم آبجیکټ کله تاسو پراپرټیز لټوي یا چینج کوئ اگر پر چرته راځي انسپکټر ویو ده مونږ پرون بیا دا خبره هم کړې و چې دا لیاوټ نه دي دا مونږ چینج کولی شو صحیح ده دې یو وایډ لیاوټ 2x3 لیاوټ 4 سپلټ لیاوټ 2x3 لیاوټ په څنګه یې ګوره ها ایټ ټایم به تاسو ته گیم یو کوي ایټ ټایم هم تاسو ته ښکاري مونږ چینج کړی دی نه ښکاري صحیح ده ایټ ټایم موږ څه ښکاري هم سیم یو کوي ایټ ټایم موږ د گیم یو ښکاري نو موږ چې دلته کې څه چینج کوو دلته کې موږ ډایرکټ پته لګي چې ودې څه ښکاري دا ویو چې کوم نه تاسو خپل مینیج کولی شئ پر موږ چینج کړی دی زموږ سره بای ډیفالټ پکې خپل ویوز هم دي موږ پکې مای لیاوټ یو ویو تیار کړو موږ پکې په خپل څه چینج وکړو کنه داسې یې سپوز وایم چې دا هایرارکي ویو زموږ سره شي دا دلته کې راشي په دې ټیبس باندې دلته کې پروت دی کړی دا اوس په دې ټیب باندې پروت دی دا موږ سره دا گیم پرته کاری نه دا چینج موږ خپل مرزه د مطابق کوم موږ اوس غواړو چې زموږ سره سیو شي دا اگر پر چرته راځو دې ته راځو کنه او سبو سیو لیاوټ دوه پر موږ دا کار کړو نن پکې نوې کار وکړو ټیک شو او دوه ګران نه صرف دا ویډیو سره دوه وګورئ کنه او د انټرفیس کې دا نیویګیشن نه دی ځکه چې تاسو باندې ګرځي څنګه بٹن به څنګه سلیکټ کوئ ایسټ به څنګه کریټ کوئ ټیک شو دوه کافي دی ها موږ څونه ویډیو وکړه 38 دا دونه کافي دي نن صحیح زموږ ملټي میډیا نشته ٹھیک ده دې به جنو چې چا څه کوېشن هغه کوي هغه به انسر کو ٹھیک ده اوس کوېشنز ډېر جنریټ تاسو مخکې لاړئ ٹھیک ده فرضي دیوال ولا جوړ کړي دا په دیوال نه مخکې دي په دیوال باندې نه کېږي څنګه چې هیومن په دیوال نشي ختلای کنه چې باندې نه کېږي او کته څو کوی چې مثال کې تر یو کس سوپر هیرو دی ما وخت وي کنه او راځي به څو خاندل ما چې وخت کوم خبره کړه چې یو کس سوپر هیرو نه بیا به کریکټر کنټرول سکو سپراپرټیز بیا به چینج کوم اثر کوسته د کله پرې ورځي کې وته بالکل ورځي کې ښکته ورځي دوه کنه وخت ٹھیک ده او جمپ هم وو ٹھیک ده کوم مثال کې ته وتا ته کې شي د جمپ یو لیمټ ټیک ته موږ چې یو فوټ دی جمپ وایي یا 2 فوټ دی جمپ وایي دا موږ لیمټ سیټ کولو شي نه اوس یو سیس پروت هغه ځکه چې د دې برم خطلې شو ٹھیک ده او ګردي هغه لیمټ موږ چینج کړی دی ٹھیک ده لیکن واسه دې څه بلډ کړه کیسه شوټ شي چې په بلډ نه دی بالکل برازي کنه مخکې برازي کنه صحیح اوس مونږ صرف دا کم بیسیکس تاسو بیس جوړو دي په دې مورز باندې دا ما سره لکشن دي زیاتې کو کریکټر کنټرول ما تاسو یوز کړی نه خو هغه یو بل دغه چې الیکشن دې ما تاسو ټرست کومه تاسو کویږي صحیح بل چا څه کوېشن یو کې ویډیو
دا دغه چې مونږ پلیئر چې دی دا مونږ کیبورډ نه څنګه ګرځو او کیبورډ نه مونږ ګرځول چې د موس نه ګرځو ها د موس نه مو کو کنه کیبورډ نه دا غیر مخکې مونږ تاسو لږ سوچو کې کنه دغه تا دا گیم وینو برلاړم دا څه سین ویل ټیک ده په دې کې چې کله مونږ یو آبجیکټ سلیکټ په هغه باندې سره چې دا گیز مو راشي دا راشي نه اوس څنګه دا مونږ مو کو کنه دا ګور مو کیږي نه خري ده د دې علاوه دا مونږ د دې سکیل کولم شو سکیلینګ لپاره مونږ دا ټول استعمال دا د شارټ کټ آر دی ټیک ده او دا چې کله مونږ راوړو سره دا راشي نه ایک طرف ته مونږ ډول غوړو هغه به دې غټي کې اوس یې څه کومر کوټي کومای نه ٹھیک شو کوای باندې چې کوم دې کچوال غواړم زه به کوم داسې کوشي کوم چې دې شي کوم د بغټي اوس چون کې دا نظر نه پنه تاسو نه کوي او بل هم سره سره به زی ایکسس دی زی ایکسس باندې کاری نه نو موس هم تاسو کولای شئ ضروري نه تاسو لکه مثال کې کیبورډ کې په کیبورډ کې هم سره سره راځي د انسان لاس دې لکه مطلب دې پریسیژن نشي کولای دی مطلب کریکټ والے نه کته زه غواړم چې اوس مثال کې تاسو ته چې کوم دې په میټر کې چې کوم دی 2 انچ چې کوم دی مسله راځي او تاسو چې 2 انچ دې مسله راځي ٹھیک شو اگر پر تاسو کوی یونټ تاسو له انسپکټر ویو درکړه په انسپکټر ویو کې ورکوي او ما تاسو دا مووي دا موږ سره دی دا موږ سره 1 میټر دی بای ډیفالت 1 یونټ موږ سره 1 میټر دی دا 23 میټر یو طرف ته 23 میټر چې کوم دی انسان به ګرځي نو انسان په کوم سره کې 23 میټر کې ٹھیک شو دې چې کوم دی تاسو دلته کې په کیبورډ په تر باندې فګر ځنه تاسو کې سره کې نه مطلب دا چې سلیکشن تاسو پیل کی سیریل له صحیح ده څنګه سمېږي نه یو دا دا دی ها تاسو سره دا سین دی کنه ٹھیک شو یو دا من دی په دې من تاسو کلیک کړئ دا د دې سره ټیکيږي صحیح تاسو وګورئ ٹھیک ہے په دې من کلیک کړئ سره ټیکيږي تاسو څه کوم دی ګورئ یو تاسو په خپل کنټرول کوئ تاسو اوس ایکس تځای کنه دا سره په آیسومټریک ویو کې بس پلیټینګ کې صحیح آیسومټریک ویو کې تاسو ګرځوي دا چیک کړئ ٹھیک شو دا ما په ویو چې ماوس باندې څنګه ګرځي صحیح وسی کوم دی تاسو کوی ټاپ ویو ده نو وسه وای 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 دا ټاپ ویو شوی د برنو سره ګوري ٹھیک شو وځي کوم دی څه کوم د ټاپ نه چې کوم دی هلیکاپټر را سره دی ٹھیک شو وځي کوم دی برنو ته ګورم څه کوم شاته کوم اس په وو ٹھیک شو په اس چې زوم ٹھیک شو نو دا موس کوم دی دا کلیر نه بیا 3D موس کوم ما تاسو پرون ویل ابل موس راوړی په سر چې کله تاسو زوم اوټ او زوم ان کوئ نو تاسو په کلیر کوئ دا چې زوم اوټ کوو زوم ان کوو نو کول کیږي نه زه ورته لاندې درنه ته ګورم زه وسو دا سی براشه مې دا وځو کوم دی لاندې درنه ګورم ٹھیک شو په لاندې درنه د سپیرل ګورم ٹھیک شو دې درنه تاسو کتل وړه دې درنه ته ګورئ ٹھیک دا د یو سره کم خپل سی دا سره چینج کوئ ٹھیک یو په کار چې موږ خپل لیاوټ شي کو کنه چرته لاوټ دا موږ سره باغې د پاره لګو دا معنی کیږي دا 2/3 نه دا څه وړای زمو ته کالو نه دا خو بټن مو کم وایډو پټال کې لګ پراته سي یو خو بدل دغه کو کنه کم زوم چې دا هم دی بل کم ټیک شو موږ سره بل خبر اسانه دي دې ته ګورئ کنه د دې تاسو چینج کوئ چې تاسو کوم طرف ته وړئ اوس دې طرف ته وړم دې طرف ته وړم تاسو په خپل ون ټرای کوئ ته نه ګران نه دي او بیا سره دا نور نیویګیشن سم دي کنه هغه هم تاسو یوز کولی شئ دا شو نور ټول شو ٹھیک شو تاسو ځکاري دا ډېر لري دي دغه تاسو ځتلا وړم نو ډبلیو کوم ٹھیک شو ډبلیو چې کله زر کول وړم زه به کوم نه موس کته کوم پورته کوم دا وال دی دیوال تاسو مخکینی دیوال ته ستا کوېشن دا و چې دا به څنګه سیټ کېږي نو په دې منځ چې کله کلیک کړې دا واپس سیټ کېږي صحیح ده یو خو تاسو سره آپشن هم شته که نه ماوس سره واپس ګرځوي واپس سیټ کېږي ٹھیک شو خو دا زموږ سره دا زموږ ګیز موجود دی دې نه کنټرول کېږي ټیک شو په دې باندې مونږ لیاوټ باندې خبر نه کې لیاوټ زموږ سره بیا مختلف قسمونه ټیک ده یو زموږ سره چې کوم سترګو ته ښکاري ته موږ سره پرسپیکټیو ویو وایو په دې ټینګ کې زموږ سره دا سترګو ته ښکاري پرسپیکټیو ویو دی بل سره آیسومټریک دی ٹھیک شو دې نه علاوه تاسو د کیمرې په هند یو څه کتلی شئ ته موږ څه وایو ارتوګرافیک ویو وایو गेम के टूल यूज इस्तेमाल ठीक है हां सही है तब डिपेंड के तो से कम व्यू हो रहे ठीक है
कल तो प्लेयर ची कल लीग है ना प्लेयर देश कल कार करने देश में पूरी देश कम दे चर्च आ कर पूरी दी उस कल महामखम पूरी कल तो शातम पूरी ठीक शो बरम पूरी टॉप व्यू में इस्तेमाल है ठीक है और कल ना कर दिए पर्सपेक्टिव पूरी इसी महाम सिर्फ कम तरफ तख्तारी ठीक है ये जी की संगे डिपेंड के चिता कम प्रॉब्लम कम साल के ना कस्ता सही खवी भी सही है वो ना चिकल तो कार के कहना स्था था के तौर पर टॉप व्यू तो बकार का सुनी काफ्टर की ना से सीधा लांदी गोरे सीधा डेटिंग पे सदर टॉप व्यू खवी है ठीक है बनिस्बत तरी चिता सब बड़ा हुआ है लेकिन चिता कार दारी चित लांदी ये नहीं मिलता लांदी प्रो तो आगा शूट के ठीक है खवी तो खा डिपेंड कैसा बता भाई मकसद भाई इसे क्वेश्चन से सही प्री वर्जन के एसेट्स हमने कम बेसिक एसेट्स या भाई सही है बेसिक एसेट्स भाई सही ना बेसिक एसेट और प्रो वर्जन के एसेट्स तक हम सही ना जैसे कल इंपोर्ट हुआ ना इंपोर्ट पैकेजेस करी जमा सा कम प्रो या के सिर्फ लिखली प्रो ओनली ये तो बोले वाटर प्रो ओनली वाटर बेसिक ठीक है इमेज इफेक्ट्स की हमने दसों सर प्रो वर्जन की सिर्फ थी इमेज इफेक्ट्स की सर सही अगर मख की खबर था ठीक था ग्लास रिफ्लेक्शन सर प्रो वर्जन की तासु मादर एसेट्स इंपोर्टिंग कड़ी एसेट्स इंपोर्टिंग संकी इंपोर्ट को वैसे पूरे इंपोर्ट यो इंपोर्ट पैकेज दे ठीक शो ने इंपोर्ट से हुए सही है यो बस हम दे सके न्यू एसेट ते करना पाता गोरे सही है हाँ इंपोर्ट न्यू एसेट चाहिए ना पाता तुम सर से कम नए एसेट से कम से प्राती ना का बता सो राइट स्टेशन मतलब कम से किसी यो को तुम सर ये बेसिक्स कम नहीं हाँ बस ते हाँ जो वाला है मुझे थोड़ा जो हाँ सही है वीडियो चिकन दी बता किसी का ब्रांड रहेगा ठीक शो बे बजे माउस